صاحب او مننه مخکې مونږ ورنه وکړه تا نه هم ډېره مننه خټک صاحب په فلادلفیا کې و او د څیرو او خاطرو د پروګرام ته د هغه ځای نه تکلیف وایسته او ډېر دوستانه انډیوالان یې وکاته تا نه مننه ده نه مننه زمریالی صاحب سلامات اوسئ البته د خټک صاحب په ژوند کې د پښتو د ادب دپاره ډېر خدمتونه کړي دي ډېر هلې ځلې کړي دي او دا د هر پښتون دپاره د ویاړ ځای دی او موږ خپله په ده باندې ویاړو زه غواړم چې یو لنډ د دوی په لیکونو باندې یو څه خبرې وکړم که ستاسې اجازه وي او وخت وي یو څو دقیقې به وخت ونیسم صاحب لږ راته لنډ یې کړې ډېر به ښه یي ځکه دی هغه کې ټلیفونونه زیات دي او وخت زمونږ کم دی نو سترګو جناب خټک صاحب څرنګه چې تاسو ته هم معلوم دی ځینې درنو اورېدونکو ته به هم معلوم وي او لیدونکو ته چې دوی په 25 سیمینارو کې ګډون کړی دی او بیا دوی خپله 12 کانفرانسونه ورکړي دي البته په مختلفو ځایو کې او په مختلفو مملکتو کې همدغسې تر اوسه یې 12 کتابونه لیکلي دي او په 150 موضوعاتو کې مضامین لیکلي دي 6 کتابونه ترجمه کړي یا ژباړه کړي دي او په 18 کتابونه یا په مضامینو باندې څېړنه او ارزیابي کړې ده او دغسې لکه چې تاسې نن مهرباني کړې ده جناب خټک صاحب ته مو بلنه ورکړې ده او دغه اریانا تلویزیون کې خبرې کوي دوی دغسې په ډېرو نورو تلویزیونو کې او رادیوګانو کې مرکې کړي دي چې البته د دوی هر خبره د پښتو د ادب دپاره یو د ویاړ ځای دی یو سپین زر دی چې د هر پښتون دپاره د آیندې دپاره په خاصه توګه د ځوانانو دپاره دا ډېر مهمه ده نو زه ستاسې ډېر وخت نه لیکم بیا هم جناب خټک صاحب ته ستړی مسي وایم او ستاسې نه هم مننه کوم چې داسې یو دروند پروګرام مو جوړ کړی ډېره مننه زمریالی صاحب خدای خیر سره وکړه ډېر تشکر سلامات اوسئ مهرباني السلام علیکم د څیرو خاطرو پروګرام ته ستړي مه شئ السلام علیکم وعلیکم السلام شهرزاد صاحب ستړی مه شئ جوړې خیرت کراري څنګه یاستئ صاحب شکر صاحب مهرباني صاحب تاسو ته هم ستړي مه شوي یم مهرباني ژوندی اوسئ هم دروند میلمه خټک صاحب ته مهرباني دا د خوشحالۍ ځای دی چې شینواری صاحب چې تېره هفته یعنې د پنجشنبې په ورځ باندې خټک صاحب زمونږ افغاني کلتوري ټولنې میلمه او مونږ سره مخامخ د دې په دغه باندې ویاړ حاصل کړ ارم حاصل کړ چې د دوی سره مخامخ خبرې وکړې دوی مخامخ خپل ارشادات د افغاني کلتوري ټولنې غړو ته دلته د دې کنفرانس مینوالو ته ورکړې نو اوس دا د خوشحالۍ ځای دی چې بیا هم مونږ د ده سره مخامخ یو او تاسو ته پوره خیر درکړي چې نن هم دا زمینه مساعده کړله چې ډېر تعداد افغانان د دوی د ارشاداتو او د دوی د علمیت نه برخه واخلي ډېره مننه شهرزاد صاحب فقط دغه مبارکي مې تا ته درکوله ډېر تشکر صاحب شهرزاد صاحب نن نیسم وخت ډېر قیمتي دی باید د ډاکټر صاحب نه واورو ډېره مننه په مخه مخه صاحب السلام علیکم د څیرو خاطرو پروګرام ته ستړي مه شئ السلام علیکم وعلیکم السلام زه غواړم چې دا شینواري صاحب سره خټک صاحب سره خبرې وکړم مهرباني وکړئ تاسو پروګرام کې په ټلیفون کې را سره خبرې کوئ که همداسې مخامخ په ټلیفون کې مهرباني کوه وعلیکم سلام څه دی څنګه جوړ خیرات کراري پوه شوم وا مې اورې ستا خبرې پوهېږم څنګه جوړې خیرت دی ښه چې لایف باندې کوې نو بس صحیح ده صحیح شو مهرباني کوه جبار خیل صاحب مهرباني کوئ صاحب بله مهرباني وکړئ السلام علیکم وعلیکم السلام
بله صاحب زه فندیار کاکړ خبرې کوم د ډنمارک ټلیفون کوم. مهرباني کوئ صاحب تاسو په لاین کې یاستئ خبرې کوئ کاکړ صاحب خبرې کوئ. ستاسو پروګرام ډېر ښه خوند کوي او د پښتو ژبې دلته خدمت کېږي. ډېره مهرباني خبرې کوه مهرباني کوئ صاحب. او دا دې که زما هغه یو کوچنی شی د کابل کې دا دی. مهرباني کوه وایه ووایه. د تاریخ چغه ده چې ما وکیږو که نن ویښ نه شو سبا ورکیږو که دا غفلت وي پښتون ورکیږي چې پښتو ولاړه پښتون ډوبیږي تللی خو تللی دي خیرونه غواړو پر پاتې قوم مې اوس زړه رپېږي پښتو مو ژبه پښتو مو ساده پښتنو پوسئ دا مودا ده بس نور وخت نه ډېره مننه صاحب ډېر ښه شعر ډېره مننه مخامخه. السلام علیکم د څیرو خاطرو پروګرام ته ستړي مشئ. بله 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 مهرباني کوئ صاحب ستړي مشئ. سلام دی بله مهرباني کوئ صاحب ستړي مشئ. دا ټلویزیون باندې مې لږ هوا کمه کړې بس خبرې به سره ښې په توله واورو. زما سلام دی تاسو ته ورسېږي. وعلیکم سلام. ډېر د افتخار ځای دی پس له ډېر وخت څخه مې داسې یو مصاحبه یا مرکه واورېدله سره زه ډېر وخت نه نیسم. ستاسو داسې یو شخصیت مو نن معرفي کړی دی شینواري صاحب. موږ باید ګرد عمر پسې ګرځېدی مګر موږ بدبخته یو په امریکا کې یو یو په افغانستان کې یو په جرمني کې یو موږ ټوله نه دربدره شو. زما سره یو سوال موجود دی د ډېر وخته څخه یې کوم او ډاکټر صاحب ښه رڼا په تاریخي ډول سره واچوله سره چې د پښتو ادب دا د افغانستان د جګو غرو څخه شروع شوی دی مګر د ادب کلمه تر اوسه معلومه نه ده چې دا کلمه د پښتو کلمه ده دا کلمه د دري کلمه ده دا کلمه یورپي د یورپ کلمه ده لکه کلتور منتها شکل یې بدل شوی دی یوه یوناني کلمه ده له کلچر څخه کلچر په اجتماع او په ساینس کې جلا جلا معناوې لري سره نو دا هغه ځای به موږ سره راغلي سره نو که د ادب کلمه پښتو شي نو دا زما زړه کې خالي ځای وي هغه به ډک شي سره ولې تر اوسه هېڅ نه دی معلوم شوی او که ستاسو خوا باده نه شي یا د نورو خلکو سړی خو درته هېڅ نه شي ویلی حتی په قرآن شریف کې تر اوسه پورې د ادب کلمه په دغه معنا نه ده راغلی سره د تعدیب په معنا راغلی ده د سرزنش په معنا راغلی ده مګر د ټولنې او ادب په معنا نه ده راغلی نو زه زما سوال دغه دی سره که سوال خو جواب به درته ووایي صاحب وبخئ تاسو خو د خپل نوم راته ووایه که نه زما نوم علي محمد کرزی دی ښه ډېر مهرباني صاحب ډاکټر صاحب راجولي